د روزدار لپاره دوه خوشالۍ دي تاسو خیر ټول ورځ چې الحمدلله زمون خسته تیر شي الله توفیق راکړي او د دسترخوان مخې ته وګورئ سړی خوشاله چې خدای الله پاک د دې روزي طاقت امرا کو په خسته طریقه سر ته ورسېد نو به چې خوراک سکاک شروع شي اذان وشي خوشاله شي به دعا وایا ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله دا دعا د افطاری یو قبل دعا د خلکو کې کوم مشهوره ده کنه کومه دعا ها اللهم اني لك صمت على رزقك افطرت هغه ضعیف روایت ده اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت دغه روایت زما محترم ورونو ډیر مرګري نیکان مرګري موي خو دغه سندن ضعیف ده صحیح روایت ده دا وایا ذهب الظمأ لا زما تند ظمأ تند ته وابتلت العروق رغونه ملام د شو د الله په نعمت باندې وبم وسکلي خوراک دا رغونو دا وینه وچلی ګلام دشي وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله او زما اجر د الله سره ثبت او محفوظ شو کله وغوړ دا خپل دعا درې ټکی اسانه ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله دا یاد کړئ درې ټکی دي درې د سي چې لاس منټه به تیر کې به برته یاد هیڅ چانه یاد کړ نو دا دعا د افطاری نه بعد ویل پکار دي نبی علیہ السلام فرمای دا انسان په دنیا کې په خپل افطاری خوشاله شي او بل خوشالي وکړي واذا لقي ربه فرح بصومه او کله چې دا بندار او جدار د الله سره قیامت پر ورځ ملاقات وکي دا به خوشاله شي په خپل روزه باندې الله رب العالمین موږ ته دا دوه خوشالي نه را نصیب کړي د دنیا د آخرت د دنیا خوشالي ځکه ضروری ده چې الله مکتر جماعت کې یو در باندې درد راشي ساید افیکټ شي خوراک در باندې خرانه شي دا مخنه ده کنه نو الله رب العالمین دې په دې افطاری باندې موږ باندې راحت او خوشحالي راولي او رب العالمین دې د آخرت خوشحالي موږ ته نصیب کړي چې الله رب العالمین مخې ته بنده ورزي او الله رب العالمین ته خوشاله چې بنده تا زما د پاره روزي نه ولې زما فرض حکم تا پوره کړی دی پای کې کوتاهی نه ده کړی زما د پاره تا لوګه تند برداشت کړی دی ګنا نه دي ځان بچ کړی دی زما بندگی دې کړی ده په دې باندې الله رب العالمین خوشحاليږي زما محترم ورونو